دا اریکا ستاسې نوې ملګرې ده چې خندا یې ډېره خوښه ده. د جاپان په کیوتو پوهنتون کې ساینسپوهانو انسان ته ورته دغه روباټ جوړ کړی چې د انسانانو خوشمزاجي درکولی شي او کولی شي تاسو سره یو ځای وخاندي. دوی په دې اندي چې دغه ماشین به د انسانانو او مصنوعي ذکاوت ترمنځ دوه اړخیزو طبیعي اړیکو ته وده ورکړي. له هغه راځي چې د نړۍ لرو بر په لرو پرتو سیمو کې د طبي توکو رسولو لپاره په آزمایښتي توګه وازمایل شول، اوس د امریکا په ښارونو کې د ډرون په مټ د توکو رسول یوه عامه چاره ده. په ټکزاس کې دغه وړوکی روباټ د خوړو یو پارسل له 15 دقیقو په لږ وخت کې وروسته له هغه ورسوه چې ټلیفون کې د یوه اپ له لارې غوښتل شوی و. د الفابت په نامه یوه کمپنۍ وایي هڅه کوي له خوندي، پاکې، چټکې او ارزانې لارې توکي تر خلکو ورسوي. د 3D پرنټ یا چاپ بازار په غوړېدو دی او په چین کې د 3.7 میلیارډ ډالرو په ارزښت دغه صنعت اوس نړیوالې سیالۍ ته دننه شوی. د ګوندانګ ولایت په دغه نندارتون کې په 3D بڼه چاپ شوي ګڼ توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د ټکنالوژۍ دغه مرکز د ګڼو 3D چاپونکو کمپنیو پام ځان ته اړولی دی او داسې ماشینونه لري چې له پلاستیک، واکس، شګې او اوسپنې توکي چاپولی شي. او دلته په لندن کې د نېچرل هیسټري موزیم په لومړي ځل خپلې ټولې چاپیریالي څېړنې ډیجیټلي کوي. دوی وایي د دغه نوي پلیټفارم له لارې به چې د امازون له انټرنیټي خدماتو سره په ګډه جوړیږي، په سلګونو ساینسپوهان وکولی شي چې د دوی سرچینو او معلوماتو ته لاسرسی ومومي. وایي دوی به هم وکولی شي چې د ژویو او نباتاتو د خوندیتابه ستونزې او کړکېچ وڅاري او غبرګون ورته وښیي.